بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. محترم لیدونکو، زموږ او ستاسو نن پیراګراف مینیو شروع کیږي. ګورئ، تر دې مخکې موږ او تاسو کلیپ بورډ مینیو او د فونټ مینیو موږ ویلې ده. نن موږ او تاسو شروع کوو د پیراګراف په مینیو باندې. محترمو، د پیراګراف چې کومې اجزاوې د پیراګراف مینیو چې کومې اجزاوې دي، دغه اجزاوې له د نورو مینیوګانو له اجزاو څخه بیلې دي. د پیراګراف د اجزاو تعلق چې ده هغه زموږ او ستاسو د مکتوب له پیراګرافو سره وي. ګورئ، د فونټ تعلق چې و هغه له الفاظو سره و. الفاظو ته رنګ ورکول، الفاظ غټول، الفاظ کوچني کول، سټریک تھرو او د همدغه شانته سبسکریپټ، سوپرسکریپټ، د دغو چې کومې اجزاوې وي د دغو اجزاو فرق د پیراګراف له اجزاو سره شته. نن موږ او تاسو د پیراګراف په اجزاو کې خبره کوو. ګورئ، د پیراګراف په اجزاو کې موږ او تاسو په دې اوسني درس کې 4 اجزاوې وایو. ګورئ، له موږ او تاسو سره دا 4 اجزاوې دي: 1 2 3 4. د دې هر یوه جز به اوس موږ او تاسو پر مکتوب باندې عملي کار وکړو. فایل ته راځم، تر څو یو مکتوب راواخم. مکتوب له موږ او تاسو سره پخوانی مکتوب ده، پر دې باندې موږ او تاسو کار کوو. ګورئ، په دې اجزاو کې اولنی جز له موږ او تاسو سره الاین ټیکسټ لیفټ. الاین په معنا د سمون ورکول. سمون ورکول. زه غواړم چې خپل ټیکسټ ته، یعنی دا کم کله چې ما مکتوب شروع کوو، غواړم چې له چپه سایډه یې شروع کړم، یا له مابین زه شروع کړم، یا له راسته سایډه شروع کړم. هغه سمون موږ او تاسو له دغو درو اجزاو څخه ورکوو. الاین ټیکسټ لیفټ له چپه سایډه څخه سمون ورکول، الاین ټیکسټ سنټر له مابین څخه سمون ورکول، همدغه شانته الاین ټیکسټ رایټ له راسته سایډه څخه سمون ورکول. ګورئ، زموږ او ستاسو د پښتو، عربي، فارسي دغه زبانونه چې دي، دا موږ او تاسو همیشه له راسته سایډه څخه شروع کوو و چپ طرف ته. په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو الاین ټیکسټ رایټ استعمالوو، لکه دا اوس چې استعمال شوی ده. صحیح ده. د انګلیش په صورت کې بیا موږ او تاسو سمون ورکوو له چپه سایډه څخه. پاتې شو د مابین والا چې کوم اپشن ده، د مابین والا موږ او تاسو هرې ژبې ته استعمالولی شو. صحیح شو. ګورئ، زه دغه پیراګراف انتخابوم. اوس خو فلحاله د سمون له راسته سایډه څخه و چپ طرف ته ده. که زه وغواړم چې سمون ورکړم له چپ طرفه څخه، ته ګورئ دا ده. الفاظ دې پر خپل ځای پاتې دي، مګر صرف او صرف دا د سمون یې بدل شو. له چپ سایډه څخه او راسته سایډ ته کیسه روانه شوله. د انګلیش دپاره موږ او تاسو دغه سمون کاروو، له چپه سایډه څخه و راسته سایډ ته. په پښتو، عربي، فارسي کې موږ او تاسو خپل د رایټ سایډ، یعنی له راسته سایډه څخه و چپ سایډ ته چې کوم د سمون اپشن ده دا کاروو. او پاتې شو د مابین والا په هره زبان کې تاسو استعمالولی شوی. صحیح شو. د مابین والا که تاسو وګورئ وینئ دا صحیح شو. څلورم اپشن موږ او تاسو سره په جسټیفای کې ده. جسټیفای که تاسو تر پوینټر لاندې وګورئ، دا بکس کې جسټیفای لیکلی ده. جسټیفای په معنا توجیه کول. صحیح شو. ګورئ، که زه وغواړم چې دا خپل مکتوب ته توجیه ورکړم، او په هغه کې خپل اقسام دي. یو جسټیفای د مطلق توجیه ورکول. دغه نورې توجیې چې دي هغه بیا مقیدې دي په لو، میډیم او های باندې. لو په معنا جسټیفای لو معنا کمه توجیه ورکول، جسټیفای میډیم درمیاني سایز توجیه ورکول، همدغه شانته جسټیفای های په غټ سایز کې توجیه ورکول. ګورئ، توجیه موږ تاسو څه وخت ورکوو؟ هغه وخت که تاسو دا زما مکتوب ته وګورئ، په دې مکتوب کې دا کوم د راسته سایډه څخه لیکایي روانه شوې ده. ګورئ، زه دلته راځم، کرسر باندې پوینټر پر دغه ګایډ لاین باندې ایږدم، کلیک ورکوم. تاسو وګورئ دا لاین چې جوړ شو، ګایډ لاین، دا زما مکتوب له راسته سایډه څخه، یعنی د مکتوب چې کومې لیکې دي دا له راسته سایډه څخه بالکل پر یوې زاویه باندې روان شوي دي. وینئ، تیرې بیرې نه دي، په نسبت به د چپ سایډ ته. چپ سایډ تاسو وګورئ، یوه لیکه کمه، بله بیا زیاته، مګر له ګایډ لاین سره لګېږي نه. که زه وغواړم چې د خپل مکتوب د صفحې مخ بالکل داسې په ونیسم، یوه لیکه نه شاته وي نه مخته وي، برابر راسي، په هغه صورت کې بیا موږ تاسو جسټیفای اپشن کاروو. اولنی جسټیفای چې ده هغه مطلق ستاسو لیکایي در برابروي. صحیح شو. دوهم بیا موږ تاسو سره جسټیفای لو، یعنی په کم مقدار باندې جسټیفیکیشن ورکول. اول خو مطلق جسټیفای ده، بیا جسټیفای لو په کم مقدار باندې جسټیفیکیشن ورکول دي، جسټیفای میډیم په درمیاني سایز کې جسټیفیکیشن ورکول دي، توجیه ورکول دي، همدغه شانته جسټیفای های په های، یعنی په غټ لیول باندې جسټیفیکیشن توجیه ورکول دي.
اوس که تاسو هر یو څه کاروئ هغه تاسو کارولی سوی. دا صرف او صرف دا داسې مکتوب ستاسو د صفحې مخ ونیسي، بیازونه جدا ښکاره سي، بالا بیاز ده، د سایډو لخوا بیازونه دا بالکل واضح سي، ښکاره سي، او هغه کم سي هغه مکتوب د هغه د صفحې مابینځ ونیسي. صحیح سو. ورئ زه بل مکتوب راپورته کوم، له ما سره یو بل کتاب هم ده. دغه کتاب د غواړم چې دلته موږ او تاسو که وګورو انتخاب به وکئ. تر هغه اوسه مو انتخاب نه یې کړی، هلته جسټیفیکیشن تاسو ته نه درکوي. انتخاب په هر صورت کې لازمي ده. صحیح ده. جسټیفای ته راځم. مطلق جسټیفای ده. ګورئ یو جسټیفای لو ده، جسټیفای میډیم ده، جسټیفای های ده، یو بغیر له کومه قیده څخه جسټیفیکیشن ده. داسې ما کلیک په مابینځ کې فاصله زیاته راغله. د مختار العقاید د مختار العقاید مابینځ کې فاصله زیاته راغله. دا که تاسو وینئ. صحیح سو. همدغه شانته د امام ابو حنیفه ګورئ، د امام او د ابو حنیفه په مابینځ کې فاصله زیاته راغله. جسټیفیکیشن یې وکړه، مګر په دې صورت کې بیا موږ او تاسو دغه جسټیفیکیشن نه کاروو. صحیح سو. زه بیرته پر شا ځم له دې بټنې څخه. صحیح سو. راځم په دې کې دا کوم درې اقسام دي، دغه درې اقسام بیا په دغه صورت کې موږ او تاسو ته ښه کار راکوي. ګورئ جسټیفای لو دغه ستاسو الفاظ په مابینځ کې قطع هم نه راولي. د الفاظ په مابینځ کې قطع نه راولي، بلکې دغه یو لفظ که ښیي تر دې بله پورې، بل لفظ که بیا تر لیکې نه رسېده نو هغه یو حرف بیا دی خپله جسټیفیکیشن، دغه جسټیفیکیشن دغه اپشن ده موږ تاسو ته چې دغه لفظ دی کش کې تر بله ځای ورسوي. همدغه شانته که تاسو راسئ په مکتوب کې وګورئ دغسې الفاظ مثلا هغه ستاسو صفحه بالکل دی در ډکوي د جسټیفیکیشن په صورت کې. دریم نمبر او تاسو جسټیفیکیشن میډیم ده، درمیاني سایز، یعنی دومره غټ سایز دغه نه ورکوم، یعنی کمزوري جسټیفیکیشن نه ورکوم چې یو څه قدر مابینځ کې دغه راسي الفاظ راسي، دومره هم نه سي یو لفظ کش کې تر بلې لیکې پورې، بلکې یو څه الفاظ نور هم مابینځ کې راسي هغه سره کش کې. څلورم قسم نمبر او تاسو جسټیفیکیشن های ده. په دې صورت کې بیا موږ او تاسو څه کوو؟ داسې کوو یعنی دا کم الفاظ چې اوس موږ او تاسو ته مخامخ پر مکتوب باندې ښکاري، د های په صورت کې هغه دوی لیکي پر خپل حال باندې دي. لاندې تاسو راسئ د لاندې مکتوب کې چې کوم الفاظ دي هغه بالکل برابر کړه. که چېرته داسې الفاظ اوس مثلا هغه لیکه پوره کولی نه سوه، بیا د جسټیفیکیشن په صورت کې جسټیفیکیشن یې خپل ورپوره کوي. تاسو که د لاندې لاین ته وګورئ، صحیح سو، دغه دوه الفاظ یې کش کړي دي. ګورئ په دې کې صرف حواله ده، دغه حواله یې تر دې سره پورې راوستلې، یعنې له یوه سره څخه تر بله سره پورې صرف حواله ده. صحیح ده. دغه زموږ او ستاسو د جسټیفیکیشن صورتونه که چیرې تاسو بیرته پر هغه اول صورت باندې ودروئ، په مابینځ کې فاصلې راځي، نو موږ او تاسو بیرته راځو الاین ټکسټ رایټ، سمون ورکوو الفاظو ته و خپل مکتوب ته له راسته سایډه څخه. له دې په دې اپشنو باندې بیرته خپل مکتوب برابرولی سو. محترمو دا زموږ او ستاسو د پیراګراف دا څلور اپشن وو. الله تعالی دې وکړي چې تاسو د سر په خلاص شوي وي. بل درس ته به انشاءالله العزیز چې د پیراګراف کومې اجزاوې دي هغه به بیا په بل درس کې وایو. کوشش مې دا ده چې هلته ویډیو سره راله کوچنۍ هم سي، په دې خاطر باندې چې پر تاسو بوج نه سي او سر مو هم ورسره خلاص سي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.